دا حدیث یاد ساتي او ناشنا حدیث ته تمام په سنن ترمذی کې دی پیغمبر صلی الله علیه وسلم وی د ابو هريره رضی الله عنه روایت دی وی بادروا بالاعمال سبعه دو خبرونه مخکې او دو قسم حالات راتلون مخکې نیک اعمال کوي د نصیحت یاد ساتي د پیغمبر صلی الله علیه وسلم طرف نه خپل ځان نه لګیا د پیغمبر صلی الله علیه وسلم خبره ده وې د وو قسم حالات راتلون مخکې نیک اعمال کوي و خبرې دي چې درالي به نشي کولای او وشي کولای شي او خبرې کمې دي یادې کوي هل تنتظرون الا فقرا منسيا پیغمبر صلی الله علیه وسلم وی تاسو چې د نیک اعمال نه کوئ او د دینداري نه کوئ او عبادتونو کې شوق نشته نو ستاسو څه خیال تاسو ګوره هغه غریبۍ ته په انتظار یې چې د انسان نه هر شی هیر کړي په دغه غریبۍ کې به څه کېږي نه کېږي یو دا خبره شو د غریبۍ د راتلو نه مخکې هغه غریبي چې د انسان نه هر څه هیر کړي او بس دغه سوچي چې څنګه به ماته د یو نوڼۍ میلاویږي چې زه یې وخورم د دې حالاتو راتلو نه مخکې پیغمبر صلی الله علیه وسلم وی د دینداري وکړئ د نیک اعمال وکړئ وی دویم او غینا مطغیه تاسو ګوره په انتظار ناسي هغه مالدارۍ ته چې په انسان کې سرکشي پیدا کړي او انسان د حد نه ووړي نو بیا به دینداري وکړي خیال م کړی ده اکثر چې ډېر دیندار ډېر مالدارۍ نو دی بېدینۍ دې ته خیال دی که نه دی دی چې دا بېدینه شوی دا د دې ډېرې مالدارۍ د لاسه کلا ان الانسان لیطغى ان رآه استغنى الله وی انسان کې سرکشي پیدا کیږي چې کله ځان کې مالداري ویني د مالداري لږ خلک دي د الله نیکان بندګان دي چې د مالدارۍ کې نه ګډوډ کیږي نور داسې ډېر دي چې هغه د مالدارۍ د لاسه سرکشه شي مالدارۍ د لاسه جومات ته نه ځي مالدارۍ د لاسه دینداري او د دین نه ځان لرې ساتي دا دوه شوې درېیمه او مرضا مفسده او یا که څه تاسو د هغه بیمارۍ په انتظار کې یې چې هغه د انسان د جسم ختم کړي ټول که دې ته په انتظار ناسي چې بیماري به راباندې راشي بیا به د الله بندګي وکړو نو بیماریانو کې به د الله بندګي نه کېږي چې ستا هډوکي کار پرېږدي ستا بدن کمزوری شي په تا بیماري راشي داسې بیماري چې په کټ کې دي سملی په تولۍ کې دي هغې د لاسه خلک ورواچوي نو ته به بیا د څه شي دینداري وکړي درې خبرې شوې څلورمه او هرما مفنده یا خو تاسو د هغه بوډاوالي په انتظار یې چې د انسان دماغ پکې ګډوډ شي چې بیا به دینداري کوو نو په هغه وخت کې به څوک دینداري کولی شي هیڅ نشي کولی چې بوډای شي او هډوکي کمزوري شي او نظر یې ختم شي او به داسې عمر ته پکې ورسي والله دې موږ ساتي چې د انسان دماغ ګډوډ شي نو هغه بیا پیژني نه چې الله څوک دی د الله پیغمبر څوک دی نو هغه به څه په دین باندې عمل وکړي څو خبرې شوې څلور پنځمه او موتا مجهزه یا خو تاسو په انتظار یې د مرګ ته ناستئ چې د مرګ اواز وشي بیا به د الله عبادت شروع کړم مرګ نه بعد څنګه د الله عبادت کوي دا خو د یو حقیقت دی سبحان الله په دې حدیث کې ناشنا موږ دې مرګ ته په انتظار یو لکه شروع کړه د الله د دینداري شروع کړه د عبادت شروع کړه د اعمال نه لږ صبر نه لږ صبر خو مطلب دا شو چې دی په انتظار ناست دی نو دغې ته چې مرګ راشي د مرګ خو څه پته نه لګي څو خبرې شوې
پنځه شپږمه او الدجال تاسو ګوره دجال ته په انتظار ناسي چې دجال د فتنه راشي بیا به زه دینداري کومه نو فشر غایب ينتظر دا خو لوی شر دی چې تاسو په انتظار کې ناسي وما او الساعه یا خو ناسي په دې انتظار کې چې کله قیامت راشي بیا به په دین باندې عمل شروع کړو ها قیامت ته په انتظار پیغمبر صلی الله علیه وسلم وورا والساعه ادها وامر نو د قیامت خبره خو ډیره ترخه ده او ډیره زوروره ده هیڅ یو څوک عمل نشي کولای نصیحت ته تاسو ته چې دا و خبرې تاسو په دې حدیث کې واورېدې د دې دراتلو نه مخکې په دې وو کې چې هر خبره راشي د هغې نه مخکې د موقع او د فرصت د یو غنیمت وګڼئ کوشش شروع کړئ د نن نه کومه کوتاهي چې ستا په اعمالو کې ده هغه کوتاهي چې ته د نن نه ختمه کړي راځئ ورونو چې یو شو په حدیث او په قرآن ترې ځان کړو قربان ترې ځان کړو قربان والله چې دا خبره هم کوي ټول امامان